سلامونه قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، دا د هماغې کورنۍ له جملې څخه دویمه کورنۍ ده چې هغه ورور مرسته رالېږلې وه، نو ما ته وویل چې دوه کورنۍ ته ورکړي، نو دا یې دویم کورنۍ ده. له موږ سره اوسئ. دا شهید شهید وطن، دا یتیم یتیم ملت، خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. بندگان د بے وسا افغانان، خدایا ستا دی افغانان، بیل تای بل څوک نشته چې پرې بخښنه غواړو دې غرمه کې ناڅاپي راغلو. یتیم یتیم ملت، خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. دا شهید شهید وطن، دا یتیم یتیم ملت، خدایا ته پرې مهربان. خورې څنګه یې ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ خاوند دې کار اوس کېږي؟ هماغه د تیږو کار کوي. نور کاروبار پیدا کړی نه دی ځان ته؟ او څنګه کور کې څه لرې یا نه؟ مېړه د خو کار ته تللی نه لرې څه کور؟ مونږ خو ستاسو ویډیو وخته کړی و، هغه ستا خاوند پکې ناست و که نه، نو د هغې د خپې لپاره هر یو ورور کوشش کول چې مرسته وکړي، خو هلته هم کاروبار داسې صحیح نه دی. نو یو بااحساس ورور مرسته رالېږلی و، ما ته ویل دوه کورنۍ ته ورکړم. نو ستاسو ویډیو مې مخکې کړی و، ما ویل باید اول تاسو مستحق یې تاسو ته کور کې بااحساس ورور مرسته رالېږلی و، نو دا تاسو ته مې راوړو، دغه یې وشمارئ او هغه ورور ته څه ویل غواړي. دا شهید شهید وطن، دا یتیم یتیم ملت، خدایا ته پرې مهربان شي، ته یې وساتې عزت. څو روپۍ دي؟ 50,000. هغه ورور ته څه ویل غواړي؟ هغه ورور ته دا ویل غواړي چې خدای پاک دې ورسره ښه وکړي، څه مرسته دې خدای موږ ته راولېږي چې زموږ کاروبار جوړ شي، او هېڅ کور کې نه لرو، خدای دې ورسره ښه وکړي. ښه، د هغې ورور څخه نړۍ مننه کومه. دا هماغه کورنۍ وه چې هغه د خاوند خپی خوږ و، خو متاسفانه چې موږ ناڅاپي راغلو، هغه کار ته تللی دی، نو موږ هماغه پیسې واخیسته د هغې ښځې ته مو ورکړې. نو د هغې ورور څخه نړۍ مننه کوم، الله دې ورته اجر ورکړي، الله دې هغه دنیا ورته ښایسته کړي چې له دغه بېوزلو سره مرسته وکړه او د دوی په شونډو مسکا راووسته. نو هیله کوم هیوادوالو چې تاسو هم همداسې د غریبو لاسنیوی وکړئ. که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، نو زما د وټساپ شمېره ده 08094 200 د لیدو څخه مننه.